د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی صوبایي صدره د رهبر عبدالولي خان بابا کور ودانې د خدای خدمتګار امیر محمد خان لور د پښتنو د ستر مشر عبدالغفار خان بابا انګور بیگم نسیم حق ورسېده. خدای بخلي بیگم نسیم ولی خان د سیاست په دنیا کې د یو ځانګړي نوم مالکه وه. دا د سیاست د دنیا یو ستر مبارز شخصیت و. بیگم نسیم ولی خان په 1 جنوري 1914 کې د مردان په پارهوتی کې د خدای خدمتګار تحریک د یو اهم رکن د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان د نیکه امیر محمد خان په کور کې اوزیږېده. دا د عوامي نیشنل پارټۍ د رهبر عبدالولي خان بابا دویمه کور ودانې وه. د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو خلاف د قومي اتحاد په احتجاجي تحریک کې اهم رول لوبولی و. د په 1915 کې د عملی سیاست په میدان کې قدم کېښود. د 1907 په عامو انتخاباتو کې د چارسدي او مردان نه د قومي اسمبلی دواړه سیټونه ان څلورم او اتم په اړ وګټل. خدای بخلي د صوبایي اسمبلی انتخابات هم 3 ځله ګټلي وو. خدای بخلي بیگم نسیم ولی خان په 1994 او 98 کې 2 ځله د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا صوبایي صدره جوړه شوې وه. خدای بخلي د سیاست په دنیا باندې د اخیری سلګۍ پورې راج او حکمرانی کوله. د څه وخت لپاره دا د عوامي نیشنل پارټۍ نه خفه شوې وه او د سیاست نه کناره کش پاتې شوې وه. خو یو ځل بیا دا د عوامي نیشنل پارټۍ سره پخلا شوه او د پارټۍ حصه جوړه شوه. او اخیر کار ته دې پانی دنیا نه د عوامي نیشنل پارټۍ د یو مشرې په رنګ کې رخصت شوه.